اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ خالق مالک دی، د ټولو کائنات نظام چلونکی دی، او بیا په کروڑهاو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین دی او خاتم المرسلین دی. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دې تاسو او مونږه ټول د هر قسم آفتونو نه مصیبتونو نه په امان کې وساتي. څوک چې مشکلاتو کې دي تکلیف کې دي الله دې ولا هغه تکلیف په راحت کې بدل کړي. د چا د زړه څه مرادونه یې الله دې ولا ټول شرعي حاجتونه مرادونه پوره کړي. څوک قرضدار یې الله یې د قرض خلاص کړي، څوک بې ګناه بندیان یې الله یې د بند خلاص کړي، او څوک بیماران یې الله دې ولا شفای کامله او عاجله ورکړي. دوستانو نننی ویډیو زما وظیفه چې کوم تاسو ته بخیمه هغه د نننی ویډیو موضوع چې کومه ده د احتلام دی. احتلام څه ته وایي؟ احتلام د هر بالغ زنانه نارینه ته کیدی شي. احتلام موږ پښتانه ورته وایو هلکه وایي شیطان دوکه کړمه، عربۍ کې ورته احتلام وایي. یا داسې به ووایو چې په خوب کې په کوم زنانه یا نارینه باندې اودس اوړي. نو بعض وخت کې دا احتلام چې کوم دی دا بیماری جوړه شي، بعض وخت کې د ګرمو خوراکونو د وجه نه کېږي، خو اکثر دا یو بیماری جوړه شي چې سترګې د سړي پټېږي. نو هغه چې کوم دی په هغه باندې اودس وړي، نو د هغې سره انسان ډېر زیات کمزوری شي، کافي علاجونه م وکړي او هغه علاجونه سره هغه ښه نه شي. نو دا نننۍ موضوع چې زما دا د احتلام باره کې ده، شیطان دوکه کولو نه چې ځان ساتي محفوظ کې هغې باره کې د هغې به زه نن تاسو ته څلور طریقې ښیم. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. ویډیو در سره لایک کوي او زموږ چینل سبسکرایب کوي. دوستانو چې که چاته په خوب کې اکثر احترام کېږي، غسل پې اوړي، نو هغه دې د شپې د اوده کېدو په ټایم کې سورت طارق چې کوم دی په آخري سپاره کې دا دې ووایي په ځان دې دم کړي، انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دې مرض نه خلاص کړي. دا یو وظیفه شو د سوره طارق. دویم چې کوم دی دویمه طریقه کار دا دی که چېرته څوک د اوده کېدو په ټایم کې په خپله سینه باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم ولیکي په ګوته باندې، دا د شهادت ګوته چې کومه ده په دې باندې په خپله سینه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولیکي، نو انشاءالله العزیز هغه ته خو به احتلام په هغه شپه خو به بالکل نه کېږي، نو هره شپه یې لیکئ انشاءالله العزیز یو وخت به داسې راشي تاسو به د مرض نه خلاص شئ. دا ډېر مجرب عمل دی. او دغه رنګې د حضرت عمر رضی الله عنه نوم چې کوم دی که چاته چا په تندي باندې ولیکه نو همداسې لکه قلم ضرورت نشته دی، بس صرف ګوته چې راکاږي او حضرت عمر رضی الله عنه ولیکي، نو هغه ته به جنات شیطانان دا به ورته نقصان نشي رسولی. او درېیمه طریقه درېیم علاج چې کوم دی د احتلام د حضرت چې کوم دی نوح علیه السلام په نوم باندې یو صورت دی سوره نوح. که دا چېرته څوک د شپې د اوده کېدو نه مخکې وایي، نو انشاءالله العزیز ده ته به چرته شیطان په خوب کې نه راځي او د باندې به غسل نه وړي، که دا نارینه وي که زنانه وي. او مختصر یو دغه چې کوم دی بل هم راته ښیم، او که دا مثال نشي کولی یو دعا درته ښیم. عمل دا دی که چېرته د اوده کېدو نه مخکې یا د اوده کېدو په وخت کې څوک دا دعا وزل ووایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه وهمزه ونفثه، دا چې ووایي انشاءالله العزیز نو دا کومه بیماري چې د احتلام ده، د شیطان دوکه کولو که هر څوک ورته په هره ژبه کې څه شی وایي، نو دا چې کوم دی انشاءالله العزیز الله رب العزت به ولا د دې مرض نه نجات ورکړي، او الله رب العزت دې د نورو مرضونو نه چې کوم ظاهري او باطني امراض دي الله دې هغې نه مونږ له امن راکړي، هغې نه دې الله مونږ له شفا راکړي. څوک چې بیماران دي هغې دې الله ټیک کړي، او د چا چې څه مشکلات دي الله دې هغه هم پوره کړي. انشاءالله العزیز د یو نوي ویډیو سره د یو نوي موضوع سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې زه د اجازت غواړم. د لوی الله په امان.